تجربه یې کړنه وکړو. بیا خو مخکې نه په یو کړنې کې یو. ګوره که نه ګوره د پاڼې په سر باندې رڼا ده او په لر باندې رڼا نه ده. واه ما د یو تجربې یې کړنې نه وویل. سمه ده، نن داسې په چار دي چې په طبیعت نشو وګرځو. دا سمه ده. او که نه چې په ونو بوټیو او ځنګلو کې وګرځو. بوټل به ووینو، بیا به چکې ته پیسار ته وخیژو او بیا به داسې په آوت ارکوز شو. هلته به سنځري، ایلۍ، زرکې، سویګۍ او سپین ګیدړان به هم وینو. آیا هلته کې دغه ټولې مرغۍ اوس شته دي؟ او که نه شته دي. ستر لاله ورته اروړې وې. راځئ چې بیا دغه سیل باندې لاړ شو. ګوره ادمخان پام کوه ګګر ککا دې ونه ویني. ټول پورته راشئ. ته ښه یې؟ او زما خیال ده چې ښه یم. او نه ډېر وبخښه، د ترخو شیشه دې ماته کړه. نه ما دوا یا تګ نه خوند وغوسته. یو فکر ما په ذهن کې راغی، خو لږ وخت به رسي چې په کار کې یې راولم. هله زوړ بنګ راغی. لاړلو. پخې ګوره زوړ پړانګ موږ پسې ټولې لیارې باندې روغه. هی چارې څه حال زړې دي؟ ټول داسې په تیښته ښکارئ. لږ صبر وکړه درته وایو. نوموړ خان ته څه غواړې؟ زه خو زړوزي خورم. لږ خو ویلکه کېنه. دا واخله. ډېره مننه. ډېره مننه. ادم خان چېرته دی؟ هغه خو به اوس روشي. ها سمه ده. دغه چې ادم خان راغی. وا ادم خان ډېرې ګزرې راوړې. څو چې اوس ټول په ګډه صفات وکړو.